زما سلامونه هم ومنئ. سهار مو ډېر نیکمرغه. هیله ده ټول به راته رک اوسئ. سهار به مو هم په خوښۍ او خوشحالۍ راپیل کړی وي. ځانګړی ښاري راپور دی. په کابل ښار کې یو غواړو وګورو چې نن سهار مو هیوادوال په کومو ورځني چارو باندې بوخت او مصروفه دي. سهار څنګه پیل شوی دی، د دې مصروفیتونه څه دي. تاسې هم زموږ د راپور لیدونکي اوسئ او موږ تر پایه وګورئ. راغلی لیدونکو، دلته مو یو هیوادوال ده چې څه کاروبار لري، کاروزګار یې څه دی. غواړم ورسره لنډه مرکه ولرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهار مو بخیر. تاسو سهار بخیر. څنګه یې؟ شکر ده د خدای فضل. لیدونکي دې ګوري معرفت دې وکړه. بس دغه د شامپو دکان ده، دغه کار کوم او نوم مې خالد ده. خالد صاحب، دا راته ووایه چې د لباس شوي لپاره د واسلینو جوړونه او بیا پلورنه ترسره کوئ، همداسې؟ هو. څنګه جوړیږي؟ طریقه یې راته ووایه چې دغه واسلین کوم ځای نه راوړئ، څنګه ترتیبیږي؟ دا جوړېدل یې خو اسانه ده. دا مواد راځي د چین او ایران او پاکستان نه، تیار بیلرو کې راځي. بیا دلته موږ خپله شامپوګانې جوړوو. دی پوډر وي او که نه، مطلب تاسې خپله جوړوئ؟ نه، دغه مواد تیار همداسې جوړ شوي راځي؟ مواد خپله دغسې اوبو غوندې دي، جوړ دي مواد یې. بیا دلته موادونه شامپو او پوډر او هر رقم شی خپله جوړېږي. د سر شامپو نو ټول شامپوګانې بیا دلته خلک جوړوي. خو اکثر بیا داسې چې رنګ لري که نه، مختلف ډوله رنګونه لري. دا رنګ ډېر تاسې اضافه کوئ یا نه دا رنګونه ورسره راځي؟ او نه، رنګونه بیل بیل راځي. بیا هر یوه دغه کې خپل مقدار رنګ اچوو، همغه رنګ جوړوو. بیا چې کوم رنګ وغواړو. ډېره ښه ده. په کور کې او په دکان کې جوړول فرق لري، توپیر یا نه؟ هو. څه رقم وي؟ مثلا تاسې جوړوئ څه رقم یې جوړوئ، او که په کور کې څوک وړي هلته جوړ کړي څه رقم وي؟ مونږ یې دلته جوړوو، کیفیت یې ښه جوړوو، مواد زیات پکې اچوو. کور دی چې خلک ویسي، مثال په 1 کیلو کې هغوی 10 کیلو، 40 کیلو، 25 کیلو اوبه اچوي. مونږ په 1 کیلو کې 15 کیلو، 18 کیلو اوبه اچوو. مونږ یې بیا کیفیت ښه جوړوو. بیا هر رقم جوړوو، ټیټ کیفیت والا هم جوړوو او جګ کیفیت والا هم. کاروزګار خو انشاءالله ښه روان وي؟ ښه ده، د خدای فضل د الله نه راځي. تعلیم دې هم کړی یا نه یوازې دکانداري کوئ؟ نه، کړی یم. د 3 صنفه پورې مکتب ویلی. په لیک لوست پوهېږي؟ هو، پوهېږم. نورې زده کړې ولې پاتې شوې؟ بس اقتصادي مشکلات زیات دي، نه کېږي. فرصت دې په لاس درشي بیا تعلیم ته ادامه ورکوئ؟ ولې نه، کوم. ډېره ښه ده. څه هیله لرئ؟ هیله مې دا ده چې دا خو دکانداري ده که نه، همدا به وایې چې کاروزګار مې ښه شي یا نه؟ همدا خبره. همدغه خبره ده. ډېره مننه. سلام. ډېری ځوانان دي ګوري، پیغام څه ویل لري ورته؟ بس زه غواړم چې د هر چا ته دغه زمینه برابرې، خپل درس او مکتب دې ووایي او مکتب کې ووایي، بیا به انشاءالله کار او روزګار هر څه ورته ښه پیدا کېږي او ښه پیدا کولی شي. ډېره مننه. ښه ورځ ولرئ. مننه. خیر اوسئ. سلامت اوسئ. راغلی لیدونکو، دلته مو یو بل هیوادوال چې د شامپو پلورنه ترسره کوي، غواړم ورسره لنډه مرکه ولرم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سهار مو نیکمرغه. څنګه یې؟ تاسې ښه یې؟ ښه یې، شکر ده خدای. سلامت اوسئ. ورځ دې څنګه پیل کړې؟ ورځ ښه ده، کاروبار پکې نشته دی. کاروبار مو څنګه روان دی؟ نشته هېڅ کاروبار. اوس خو سهار مهال دی، وروسته به ښه شي. نشته که د یو وخت هم کاروبار نه وي والا، هېڅ کور ته خندل دې ما فکر کوو که سهار مهال دې ګټه ډېره کړې. نه، کاروبار نشته والا. انشاءالله الله پاک مهربانه دی، ورځ لا پاتې ده. شکر ده. د شامپو پلورنه ترسره کوئ که نه؟ کوم ډول شامپوګانې؟ د سر وینځلو د ویښتانو هم شته دی او تر څنګ یې د لباس شوي هم؟ سر وینځل هم شته، ظرفشوي هم شته، د کالی هم شته. ډېره ښه ده. فرق خو لري سره؟ رقم رقم. کوم ځینې راوړئ؟ خپله جوړوئ په کور کې یا نه؟ شرکتونه راوړو. هلته بیا په بیه اخلئ په بیه باندې اخلو. یا نه فری درکوئ؟ نه، غونډې په بیه اخلو. څومره وخت کېږي د شامپو پلورنه ترسره؟ 15 کاله. 15 کاله. څه تغییرات دې ولیده؟ بس کاروبار پکې نشته والا، بیا هم شکر. الله پاک مهربانه دی، خو بیا هم په هر حالت باندې شکر دی که نه. انسان په 4 اندامو باندې روغ وي، کارونه ډېر دي. څنګه؟ له ده وړاندې څه کاروبار کوو؟ موټر مې چلاوه. موټر ډریوري دې کوله؟ خپل دې و؟ هغه دې چې خرڅ که بیا د شامپو کاروبار شروع کړه؟ هغه مې خرڅ کړه. موټر کې ډېره وه یا نه؟ موټر ښه و دی نه. اوس پښیمانه خو نه یې؟ ولې نه یې پښیمانه؟ دا مې راته ووایه چې ژوند
له ده وروسته به څه پلورئ له خیره ځکه ژمی هم را روان دی له ده نه وروسته به ژمی وي د ژمي لپاره څه تصمیم لرئ ژمي دپاره هېڅ کاروبار نه لرو همدا د شامپو پلور نه به وي همدغه کاروبار کوو بل کاروبار نه لرو کار روزګار مو برکت سلامت اوسئ لیدونکو دلته مو یو بل هیوادوال چې شامپو جوړوي غواړم ورسره لنډه مرکه ولرم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه کاکا جان سهار دې په خیر والله شکر ده الحمدلله تاسو خاص یې بخیر ډېره مننه ورځ دې څنګه پیل کړې والله ښه ده فضل د خدای ده کار روزګار مو ښه روان دی گزاره کوي الحمدلله شکر گزاره پیاستو یو مړی حق حلاله روزي پیدا کیږي پکې انشاءالله چې گزاره کیږي او سلامت اوسئ د شامپو پلورنه ترسره کوئ دلته دکان کې جوړوئ دا خام مواد د شرکتونو راوړي دی د چین نه راځي د ایران نه راځي دلته بیا موږ بسته کوو کیلو دا خام مواد خرڅوو کورو کې وړي جوړوي او بعضې موږ دلته خپله جوړوو چې کیلو په 14 14 15 روپۍ موږ دا جوړه کړې شامپو خرڅوو با کیفیته او کیفیت نه ضعیفه بیا موږ نه جوړوو او دغه موادونه دي واسلین جوړوو واسلین موږ خپله هر سړی خپل کیفیت باندې جوړوي واسلین بیا یوازې د کالو یا لباسونو جامو دپاره ده صرف د جامو دپاره او څه پکې ګډېږي دې کې نو مختلفه کیمیاوي موادونه دي لکه اوبه دي بیز ده تور مواد دي ګلیسرین ده کیډي ده دو رقمه قف ده دا بیا ماشین لري یا نه په لاس باندې جوړوي ماشین ده دا یو رقم بربي ځینې هغوی په لاس جوړوي هغه لاسونه ورسره خرابېږي هغه خو لاسونه هغه خو بې کیفیته جوړوي کیفیت والا چې دي دا موږ جوړوو دا خو موږ خو دوکانونه دي د لاس د بازار نه ده چې نن خرڅ کړه په چاو سبب دې لاړ شو موږ دلته دوکانونه دي موږ چې هر سړی اخلي چې لږ خراب وي بېرته یې راوړي موږ ته خطا کوي دا خراب راکړی نو موږ با کیفیته جوړوو دا شامپو ده دا مایع ظرف شوي ده مایع ظرف شوي په همدغه دغو کې جوړوئ یا نه دا بلرو کې جوړوي فقط بلر کې جوړېږي هو بلرو کې جوړوي دا سفید کننده وایټکس ده دا همداسې راځي همداسې خرڅوي ته ور وښیو او دا سفید کننده ده ډېره زیاته مننه خو تولکي بیا خرڅوئ یا نه موږ پرچو عمده پرچون خرڅوو عمده پرچون خرڅوو که څوک د لسو څومره وخت کېږي دغه کاروبار کوئ تقریبا دا 15 کاله کېږي د ګټې لپاره یوازې تاسې یې یوازې زه یم او دغه زوی مې ده په جوړولو کې بیا څوک در سره همکار دا زوی مې را سره مرسته کوي دواړه یې جوړوئ او زه خو خپله نشم زه ورته وایم چې دغسې که دا موادونه په دغه شکل هغه یې جوړېږي ډېره ښه ده خو بیا اکثره هېوادوال وي هغوی مواد ټول اخلي کور ته یې ځان سره وړي هلته کور کې جوړوي که نه هلته کور کې د جوړولو طریقه بیا څه ډول ده کور کې طریقه جوړول داسې کمې اوبه اچوي لکه 2 کیلو 3 کیلو اول دا مالګه پکې مخلوطوي مالګه چې مخلوط ته هغه نه بعد دا بیز ورته وایي دا مواد دا پکې مخلوطوي بیا ورپسې دا تور مواد دي چې سلفونیک ورته وایي کاستیک ده چې ضد لکه ده دا پکې اچوي رنګ پکې اچوي خوشبو اچوي دا ټول پکې مکسوي دا ښه چې نرم کړي بیا سستا پکې اوبه اچوي دغه 18 لیټرو ته چې دا ورسې دا خپله ځان کلکوي بله دستکشونه هم باید استفاده وشي دستکشونه بیا دستکشونه جوړېږي چې دستکشونه بغیر لاسونه خراب وي دغه د موږ خپل دستکشې لرو په دستکشو باندې کار کوو بیا دستکشو کار نه شو کولی ډېره ښه ده سلامت اوسئ کاکا جان په کار روزګار مو برکت که ځوانانو ته څه ویل لرئ څه پیغام یې مهرباني وکړي ځوانانو ته دغه پیغام لرم چې خپل سواد پسې دې وګرځي خپل علم پسې دې وګرځي بې علمه هېڅ هم نه کېږي بې علمه هېڅ هم نه کېږي دا علم چې پیدا کړه دا ملک خپله جوړېږي خپل درس تعلیم پسې دې ووځي بې ځایه دې نه ګرځي بې کاره دې نه ګرځي خپل فامیل ته دې که نور نه یو 15 روپۍ دې وګټي راځي ډېره مننه سلامت اوسئ په کار روزګار مو برکت تشکر خیر اوسئ بله لیدونکو زموږ ځانګړی خري راپور په همدې ځای پای ته رسېږي تاسې پاتې شئ د روڼ سهار پاتې نورې برخې وګورئ ما ته اجازت راکړئ تر بیا ښې چارې لویه له عمل شه